خوشحالي یوازې ګټل کېږي او زه درته وایم که ته چېرته غریب اوسې خوشحاله نشي اوسېدی، که ته چېرته غټه خېټه ولرې خوشحاله نشي اوسېدی، که ته چېرته یوازې اوسې خوشحاله نشي اوسېدی، که درته احترام ونشي خوشحاله نشي اوسېدی، که دې څوک ووهي او له ځان دفاع ونشي کولی خوشحاله نشي اوسېدی. پس د خوشحالۍ لپاره له دې حالاتو باید تیر شي، نو ایله وشي کولی چې خپله خوشحالي وروسته له سختیو ترلاسه کړي. او هر هغه انسان چې اوس لپاره ژوند نه راځي او خوشحاله نه دی ځکه دوی خوشحالي ګټلې نه ده، یا شاید تر اوسه د خوشحالۍ د درلودو لیاقت نه لري، ځکه تنبل، ځکه سست، ځکه بې غیرته دي. خلک شته چې وایي نړۍ عادلانه نه ده، زه خوش چانسه نه یم، خو ته که زحمت وباسې دا فکر نه کوي. خدای مهربانه ذات دی، اما ستا اړیکه ورسره څنګه ده؟ پس که ته داسې انسان یې چې د خوشحالۍ لیاقت لري، د آرامۍ لیاقت لري، د ښه ژوند لیاقت لري، باور وکړه خدای یې درکوي. دا خبره کاملا غلطه ده چې ووایو که مسلمان یې نو ټول ژوند به دې په غربت او خواریو کې وي. داسې نه ده. دا له آیتونو او احادیثو غلط تفسیر ده. که سم مسلمان اوسې د ژوند هر څه به دې آراموي، اما که د خلکو تر شا خبرې کوي، موخه نه لري، کورنۍ درنه راضي نه ده، مونځ نه کوي، خدای نه یادوي، او بیا هیله لري چې ژوند دې آرامه وي او خوشحالي ترلاسه کې امکان نه لري. داسې څوک مو لیدلي چې 5 وخته مونځ کوي، خدای یادوي، خلکو سره یې چلند ښه دی، سهار وختي پورته کیږي، ورزش کوي، خپله کورنۍ راضي ساتي، خپل مهارتونه پیژني، ژوند ته موخې لري، د هغې موخو لپاره عملي ګامونه اخلي، او دا دې بیا خوشحاله نه وي. داسې فرد نشئ پیدا کولی. پس خدای عادل دی او تل تا سره عدل کوي، اما مهمه دا ده چې ته د خدای نه د شکایت په ځای خپل اعمال ووینې. پس شاید ته یو څه له خدای غواړي چې لیاقت یې نه لري، او د همدې لپاره یې خدای نه درکوي. پس لومړی د هغه څه چې غواړي یې لیاقت پیدا کړه.